سپین قرآن استا سرا مومنا دا سپین قرآن استا سرا مومنا دا دغا اقرار دغا ملوزن دی دغا اقرار دغا ملوزن دی بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامی رادیو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمند د قران کریم د ژباړې پروګرام شروع کیدونکې دی زه ګل احمد توحیدی وړاندې کوونکې. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د فائدې وړ وګرځي. سورۃ فاطر 2 پارہ آیات نمبر 38. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. دا دریم باب دی تر آخر دی سورته پوری ودې کې درې عقلي دلیلونه دي او طلب د دلیل دی د مشرکانو نه او زجر د اهل شرک ته او په آخر کې تخویف دنیوي تفصیلی دی. اته شایعات کې چې یو لسم عقلي دلیل دی په باره د علم غیب د الله تعالی کې او بدې کې اشاره د جواب د مشرکین ته، یعنی الله تعالی عالم دی په دې خبره باندې که تاسو دنیا ته واپس وګرځولې شي او بیا هم تاسو عمل صالح نه کوئ ستاسو په دې حال باندې الله تعالی علم شتا او الله خبردار دی. ان الله عالم غیب السماوات والارض، یقینا الله تعالی عالم دی په پټو سيزونو د اسمانونو او زمکي. انه علیم بذات الصدور، یقینا دغه ذات چې دی په هغه په هغه خبرو چې په سینو د خلکو کې دي. بذات الصدور معنی بمضمرات الصدور، ورازونو د سینو باندې الله خبردار دی. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، دا دولسم دلیل عقلی دی، یعنی هر کله چې الله تعالی عالم دی په هر چیز باندې نو د دې وجه نه تاسو له استعداد موافق خلافت درکړي دي او تاسو یو بل پسې آبادی په دې ځمکه کې. هو الذي جعلكم خلائف في الارض، خاص الله تعالی هغه ذات دی چې جوړ کړي تاسو یو بل پسې آباد په ځمکه کې، یا خلائف في الارض یو بل پسې آبادون کې په ځمکه کې. هو الذي الله ذات جعلكم چې جوړ کړي تاسو خلائف فی الارض یو بل پس آبادون کی بزمکه کی. فمن کفر فعلیه کفره، نو چا چې کفر وکړو نو باغې باندې سزا د کفر داغې دی. ولا یزید الکافرین، او نزیتی کافران لرا کفرهم کفر داغوی عند ربهم و نزد رب داغوی الا مقتن مگر غصہ. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، او نزیتوی کافران لره کفر کول داغوی مگر تاوان. خلائف یو بل پس آبادون کی دزمکی، یا ورستنی امتیان چې دا خلیفاگان دی د تیر شو امتونو. خلیفہ هغه څوک دی چې نائب وي د بل چانه په کار چلولو داغه کې، او هر کله چې الله تعالی نائب ته محتاج نه دی نو د دې وجنه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لفظ یا خلیفۃ الله بد ګڼلې دی، دا بنوي وي او یادارنګي او خلیفۃ رسول الله دا غوړه کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې لفظ د یا خلیفۃ الله دا خنه دی او لفظ خلیفۃ الرسول دا صحیح دی. او دا مسله تفسیر قرطبی کې ذکر شوی دا. ولا یزید الکافرین، ان څومره چې په کفر کې ترقی کوي نو دومره د الله تعالی غضب په هغه باندې زیاتیږي او د غضب الهی په سبب د دې کافر خسران او تاوان زیاتیږي. ځکه چې سرمایه د عمر بے ځای خرچ کړي دي او هر هغه څوک چې خپل د عمر سرمایه بے ځای خرچ کړي دغه انسان لوی خسران او تاوان کې واقع شي. هر څوک چې وخت ضایع کوي او ټیم خرابوي او پاره کې الله او د الله دین ته نه متوجه کیږي، د الله بندګي نه کوي، دغه انسانان خسران کې واقع دي. نو د دې کافرانو دا کفر سبب د خسران دی، د زیادت د خسران اسیم خسران کې واقع دي. او څومره چې دوی په کفر کې ترقی کوي هغومره خسران د دوی زیاتیږي. قل ارایتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم على بینة منه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. په دې آیات کې زجر د مشرکین ته چې مخکې آیات کې په من کفر سره ذکر شول
او طلب د دلیل په شرک باندې اول دلیل عقلی چې هغه ته سفلی دلیل ویل کی، دویم دلیل عقلی علوی او دریم دلیل نقلی او وحی چې هغه دلیل نقلی او وحی بعد نازل کړی شوی کتاب نوی. قل ارایتم تو پیغمبره ارایتم شرکاءکم ایا پوی تاسو په بار د شریکانو تاسو الذین تدعون من دون الله هغه چې تاسو بلنه کوي هغه ته سوا د الله تعالی نه. ارونی ماذا خلقو او خیماتا چې څه پیدا کړی دوی، آیا دوی سره پیدایش اختیار شته؟ ماذا خلقو من الارض چې دوی څه پیدا کړی دوی د ځمکې نه. ام لهم شرک فی السماوات آیا دوی لره برخه د آسمانونو کې. ام اتیناهم کتابا او یا ورکړی دی موږ دوی ته کتاب وهم على بینة منه نو دوی په ښکاره دلیل باندې دغه کتاب نه. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکې وعده نه کوي ظالمان بعض دوی د بعض سره مگر د دوکي. بل یعد الظالمون یعنی دلیلونه نشته بلکې خالص تقلید دی. دا کشران په مشرانو گمراهانو پسې بی دلیل روان دي او گمراهان مشرکان ورله دوکه ور کوي، باطل خبر ورته حق ښکارا کوي، شرک ورته توحید او بدعت ورته سنت ښکارا کوي. او دا کشران د ناپوهی د وجنه یا د قومي تعصبات د وجنه یا د زد او عناد نه دقه بيدینه او بیکاره مشرانو په روان دي. نو الله وی دغه چې تاسو ته مدد شوی وي دغه شرکا او ته دوی سره د پیدایش اختیار هم نشتا او نه کوم برخه په اسمانونو کې لري او کلرینو دلیل دراوړي. به دلیل خبره به چا نه منل کېږي. په باب د عقیده کې یو ځای ته موږ لاړو الته په یو زیارت کې یو مولا ناست خلکو له تعویذونه کوي او دا عقیده لري چې انبیا په غیب باندې پوهیږي. نو زه ورغلم نو ما ورته ویلي چې د تعویذونو کولو لپاره مرکز ته کولاو کړی دی، د دې شرعن څه دلیل تاسو رسته دغه سي کارونه کولو. بل دلته تاسو سره پردي زنانه ناشتي او د پردي اهتمام هم خاص کرنی. بل دا چې خلکو د غیب خبر ورکې پتا باندې بلانکیزي کې شې شو بلانکیزي کې خخ دي او بل خبر دا چې ستا عقیده مونږ ته معلومه ده چې تداوی چې انبیا په غیب باندې پويږي. نو موږ ستانه چې دې په باب کې دلیل غواړو، دلیل د سرشتاو کنه. نو هغه یو دم پځې دي چې قران یا د سنتو نه دلیل پیش کی ولې ما خوب لیدل او خوب کې داسې او داسې دا د خلکو جهالت دی. زمونږ عوامرونه باید په دقه خلکو باندې دوکانش بلکې د هغه چا خبره واوري او د هغه چا خبره بس روان شي چې هغه ورته د الله او رسول خبره خي، دین ورته خي، قران او سنت ورته خي. او یاره موږ عوام چې وړاندې چرګان او چې کوم روان کړلو دا غلطه خبره ده. کته بازار کې ترکاری اخلي، سبزی اخلي یا نور د کور سامان اخلي، هغه کې چا پسې نه زی په هر قیمت چا درته ویلته واخلي بلکې دوه درې دکان لټي خشه اخلي او په قیمت باندې اخلي او د خسړې نه اخلي. د دین په باب کې ولې تحقیق نه کوي؟ زمونږ یو استادو الله عز وجل دی عمر کې ورته برکات واچي او وګد عمر دی الله ورکی. هغه وی زیو زیته لاړم چې هغه یو کسو د یو زیارت منجاور او حال لا ځان له ملام ویلي داخل دین تاو راتاو او خلکو دا ویلي چې دا مولا د دې عقیده لري چې انبیا او اولیاء په غیب پوهیږي. مول سید زو دعوت د پاره ورشم چې کله ورغلم ما ته ویل زستا مدرسې ته مناظره د پاره راځم. چې کله مناظره ته ورغه ما ورته ویل چې ته خپل عقیده باندې دلیل دو پیش کا چې مونږ پوه شو تاسو رسېدي. هغه شروع خوبونه ویلې ما ورته وزه مجلس نه وزه ځان له مولاوي او دارنګ د دغه باطل عقیده د پاره چې خوبونه پیش کړي. چې پیغمبر نه ستا خوب وحي تا د شیطانی خوبونه راځي او ته په غیبانی شې د قران او سنت په خلاف روانېږي او خلک به گمراه کې. د دې وجنه د عقیده په باب کې ډېر احتیاط وکړ دی. عقیده صحیح د کول وکړ دی. د هر یو انسان د عمل د قبولیت د پاره هغه شپږو شرطونه علما ولیکلي دي. یو په کې ایمان او توحید او صحیح عقیده ده، حلال خوراک دی، د حرام نه ځان ساتل دي، حقوق العباد دارنګ احتساب د دې شان ټول لحاظ پکار دی. نو لومبه دغه اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او لومبه دغه شپږو شرطونه چې د ایمان او توحید او عقیده ده. چې کله عقیده خرابې ده د سې لکه دی یو تعمیر بنیاد او اساس دا خرابې نو د هغه تعمیر درنګېدو او دارنګ د ختمېدو او د زوال امکانات وي بلکې دا چې یقین وي چې دا تعمیر براولېږي ځکه بنیاد خراب دی. بر هر څومره خسته بنیاد خراب نو تعمیر برنګېږي. نو عقیده چې دا په اعمالو کې د بنیاد حیثیت لري. کله چې عقیده د انسان خراب نو د څه ویا چې د دې اساس او بنیاد خراب دی
نو عمل الله نه قبلې. نو د عقیدې د ناکاروالي د وجنه انسان ته کله شرک توحید معلوم شي او کله ورته بدعت سنت معلوم شي. ان الله يمسك السماوات والارض یو څلوېښتم نمبر آیات دی. دا 13 دلیل عقلی دی. هر کله چې د معبودان من دون الله عجز او کمزوری بیان شو چې د الله نه ما سوا د خلق کوم معبودان نیولي دا عاجز دي او کمزوري دي هیڅ نشي کوي. نو اوس الله تعالی خپل عظمت بیانوي. د الله عظمت شان به بیانېږي چې الله ډېر لوی ذات دی. انه کان حلیما غفورا. ان الله يمسك السماوات والارض. الله داسې ذات د اسمانونو ځمکې راټینګ کړي دي په دې خلکو باندې ونه خوځېږي او په دې خلکو باندې راونه غورځېږي. ان الله يمسك السماوات والارض یقینا الله تعالی راټینګوي اسمانونه او ځمکه ان تزولا د خوځېدلو نه چې وخوځېږي د خپل ځای نه. ان تزولا د خوځېدلو د خپل ځای نه. ولئن زالتا او کچیر دوی وخوځېدل د اسمان او ځمکه وخوځېدل ان امسکهما من احد من بعده نو نشي راټینګولی دوی لره هیڅوک وروسته د خوځېدلو نه. چې کله الله عز وجل وغواړي چې اسمانونه او ځمکې وخوځوي نو څوک نشته دی چې د خوځېدلو نه بچ کړي. یوازې الله دی چې دا د خوځولو نه او د غورځولو نه او راپرېوتلو نه بچ ساتلی. انه کان حلیما غفورا یقینا الله تعالی صبرناک بخنه کوونکی دی. حلیما بردبار او صبرناک دی. واقسموا بالله جهد ایمانهم بیا مخکې آیات کې چې دی انه کان حلیما یعنی د مخلوق د ګناهونو د وجنه نږدې ده چې اسمانونه او ځمکه زایل شي لیکن الله تعالی حلیم دی د مخلوق نه چې مستحق د عذاب وي عذاب ورته ورسته کوي نو اسمانونه او ځمکې الله نه راغورځوي. یعنی ګناهونه چې دي د دې بد اثر په اسمانونو او ځمکې باندې کېږي. خدا چې الله حلیم دی صبرناک دی نو ځکه د مخلوق د عذاب سره سره چې دوی مستحق د عذاب دی بیا هم الله رب العالمین په دې باندې اسمانونه نه راګوزاري ځمکه پې نه رواني. واقسموا بالله جهد ایمانهم دا زجر دی په انکار د رسالت او په ماتولو د قسم سره. هر کله چې مشرکین عرب ته معلومه شوه چې یهودیان او نصارا او د خپلو رسولانو نه انکار کړی دی نو دوی قسم وکړو چې کچیر مونږ ته رسول راغې نو مونږ به د هغه پوره تابعداري کوو. واقسموا بالله جهد ایمانهم او قسمونه کړي دي دوی په الله تعالی باندې پاخه قسمونه. لئن جاءهم نذیر کچیر راغې دوی ته ویره ورکوونکي لیکونن اهدا من احدى الامم لیکونن ضرور دوی با ښه هدایت والا جوړ شي. لیکونن اهدا من احدى الامم ضرور به دوی هدایت والا جوړ شي د هر یو د دغه امتونو نه. فلما جاءهم نذیر هر کله چې راغې دوی ته ویره ورکوونکي ما زادهم الا نفورا نو زیات نکړو دوی لره مگر نفرت. احدى الامم دا اضافت د پاره د استغراق دی یعنی هر یو امت د امتونو مخکنونه چې یهود او نصارا دي. نفورن دي کې اشاره د تشبیه دوی ته دوخانو سره لکه چې یو د مالک نه وتختی او هغه را بلی نو د تختیدل نور هم زیاتی. نو د قشان دوی ته چې کله پیغمبر راغی ویرون کې راغی نو دوی دا نفرت نورم زیات شو. استکبارا فی الارض ومکر السیء استکبارا فی الارض د وجه د لوی کول نه پزمکه کې ومکر السیء او کوي دوی ناکاره چلونه. ولا يحيق المكر السيء الا باهله او نه راګیروي ناکاره چلول مگر حقدار داغه. ولا يحيق المكر او نه راګیروي ناکاره چلول السيء ناکاره الا باهله مگر حقدار داغه. وهل ينظرون الا سنة الاولين نو انتظار نه کوي دوی مگر طریقې د مخکنیو خلکو. ولا يحيق المكر السيء الا باهله یعنی د هغوی چلونه او دوکو اثر به واپس په دوی باندې پریوزي او بددعای به واپس په دوی باندې راځي. تفسیر قرطبی کې ویل دي چې کعب الاحبار یو ځل ابن عباس رضی الله عنهما ته ویل چې په تورات کې لیکلي دي چې من حفر لاخيه حفرة وقع فيها سوچ ورور ته کنده وکني نو دیو پکې پریوزي. نو ابن عباس رضی الله عنهما ورته ویل چې داسې په قران کریم کې هم شته او دا جمله ولستلا ولا يحيق المكر السيء الا باهله نراګری ناکار چلول مگر حقدار داغه. کته بل چا د کند کني د بل چا د هلاکت او د مرګ را دی کې دغه حالت بل الله تعالی واپس کوي او ته به دې کې راګیر شي. وهل ينظرون الا سنة الاولين
او انتظار نه کوي دوی مگر د طریقې د مخکینیو خلکو. ولن تجد لسنت الله تبدیلا او وبنمومي ته طریقې د الله تعالی لپاره بدلیدل. ولن تجد لسنت الله تحویلا او هیڅ ربونمومي ته طریقې د الله تعالی لپاره اوړېدل نه بدلیدل پاکستان اوړېدل. تبدیل او تحویل دې کې فرق دی. اول فرق دا چې تبدیل دا دی چې عذاب لري کړي او نعمت او عافیت راولي، او تحویل دا دی چې عذاب کې تخفیف راولي. دویم فرق دا دی چې څوک طاقت نه لري چې عذاب د الله تعالی بدل کړي او دارنګه طاقت نه لري چې عذاب د ځان نه واړوي. یو شی نشته د الله طریقې څوک بدلول هم نشي او د الله طریقې کې تغییر او دارنګه اړول د الله د طریقې دام څوک نشي کولای. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. څلور ختم لمبرات دي دا هم تخفیف دنیا دی. هر کله چې سنت الاولین ذکر کړلو نو په دې آیات کې راغی نه د عبرت حاصلولو طریقه ذکر کوي چې هغه سیل کول او نظر کول او تنبیه ور کوي چې الله تعالی سره په هیڅ طریقه مقابله نشي کېدلی. الله فرمایي اولم يسيروا في الارض آیا دوی نه ګرځي ملک کې فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم چې وګوري چې څنګه شو آخري انجام دا کسانو چې د دوی نه مخکې وو. وکانو اشد منهم او هغه ډیر سخت دوی نه قوتن په قوت کې. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات او نه دی الله تعالی چې به وسکړي هغه لرا او عاجز کې دی الله لرا هیڅ چیز په اسمانونو کې ولا فی الارض او نفذ مکه کې. انه کان علیما قدیرا یقینا الله تعالی په هده قدرت والا دی. بس الله عز وجل چې داسې ذات دی چې څوک د دین مقابله وکي د الله د توحید نه انکار وکي لږ مهلت الله ورکي، لیکن الله په دې خلکو عذابونه را لېږي د دې په خاطر چې د نور خلکو لپاره عبرت شي. مشران ته الله ختم کی چې کشران له عبرت شي. د دې وجه نه ډیر خلک داسې دي چې د الله رب العالمین نافرمانی نه کړي، الله په ناڅاپه عذابونه راوستي دي. هغه دنیا د مخ نه تللی دي او ختم شوی دي. لیکن زمونږ کشران خلک یا د هغه خلکو کشران خلک چې دا هیڅ عبرت د خلکو نه دی اغسته، لیکن عقل من خلک او خيار خلک چې دی هغه دنیا کې په فکر او سوچ باندې ژوند کوي چې دغه خلک دي زمونږ د الله او د رسول مخالفت کې او ظلم او زیاتی کې او الله عز وجل وخت په وخت د عذاب را لېږي. په کار دا چې ظلمونه کما زیاتی او نه کما ناروا او نه کما دنیا کې د الله عذاب په یو قوم راشي او په یو ولس باندې راشي د نور خلکو لپاره دا عبرت وي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. دا هم داخل دی په تخویف دنیا کې او هر کله چې منکرین او عذاب پتا دې سره طلب کو نو بدیات کې داغي جواب دی ولو يؤاخذ الله الناس او کچیر نیول الله تعالی خلق لرا بما کسبوا فوجد هغه کارونه چې دوی کړی دي ګناهونه نافرمانی نه والله سره په جبه سره په دعوت وغیرہ سره په مال لګول سره ما ترک علی ظهرها من دابه نو نه به پر خدل الله عز وجل په شاد زمکه باندې هیڅ زنده سر ک الله ار یو سره په ګناه زر نیول او هر څوک د زمکه بسر به هیڅ یو زنده سر نه پاتې. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى ولکن یؤخرهم لیکن ورسته کوي دوی لره الله رب العالمین تر نیټه مقرره پوری وخت ورته ورکي. فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. هر کله چې راشي نیټه دوی پس یقینا الله تعالی دې بندگان خپل لره لیدون کې بعباده بصیرا. الناس دې مراد گناهګار انسانان دي. ولو یاخذ الله الناس کمؤمنان یو کا مشرکان بما کسبوا یعنی په ټولو ګناهونو دي یو هم ورته معاف نشي او الله پیراونی سي او ټول د دې وجنا مراد دي چې بعض ګناهونو سره په دنیا کې بعض عذابونه راځي لکه په سورۃ روم یو سلوه کې تیر شوی دا مسله ما ترکا علی ظهرها انسان چې د زمکه په کوم طرف باندې سکونت کوي نو د دې مثال د مرکوبه سورلې دی چې دا هغه بشا باندې سورلې کیږي نو دې د دې وجنه ظهرها وی آیات دلیل دی په دی باندې چې انسان باید ګناهونه نزانو ساتي او که ګناه ته نوښ توبه واسي. دا د بشارت حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب له د ګناه نشه توبه وستل د ستل ګناه نه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې یو کس راغی
وی ویلې چې بس مانه زنا شوی او څلور ځله په ځان اعتراف وکړ، پنځم ځله وکړ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې زنا پیژنې؟ هغه ویل او داسې راتګ مې کړی دی دې ښځې ته لکه څنګه چې یو کس خپلې هغه حلال بیبي ته راتګ وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې څه په دې سره اراده لري چې په ځان اعتراف کوي او وایي چې ما ګناه کړی؟ اراده په دې سره دا لرم د الله پیغمبره چې بس ته ما پاکې که نه په دې حد جاري کولو سره. نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ د دې خبرې چې رجم یې کوي. هغه رجم کړی شو پروت و. دو صحابو نبی صلی الله علیه وسلم سره یو بل ته ویل چې الله په دې انسان پرده اچولو ځان خپل ښکاره کو راغی نو فرجم رجم الکلب رجم کړی شو لکه د سپي په شان سپی رجم شي او ځای کې پروت وي. نبی صلی الله علیه وسلم چوپ شو روانو چې ویل د یو ځای کې خر مردار پروت او پړسېدلی او شاده خپه یې مجګه شوی وه. نبی صلی الله علیه وسلم ویل دواړو ته راښکته شي او دې نه خوراک وکړي. دواړو ویلي او په مقصد باندې د نبی صلی الله علیه وسلم دوی پوه شو چې آیا د دې نه څوک خوراک کوي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل تاسو کومه خبره د خپل ورور په باره کې وکړه نو هغه چې دی د هغې ګناه زیات د دې نه چې تاسو د دې مردار خر د غوښې نه خوراک وکړئ. د دې وجه نه انسان چې کله توبه وباسي او ګناه پرېږدي هغې ته بیا پیغور ورکول هغې عیب بیانول به اسلام کې نشته. لیکن کله چې انسانان ګناهونه همیشه کوي ګناهونه کوي او توبه نه وباسي نو بیا د الله عذاب په دې باندې راسي. د دې وجه نه ګناهونو کې لوی لوی ګناهونه دي چې هغې نه ځان ساتل پکار دي. یوه لویه ګناه چې دا شرک دی، شرک نه ځان ساتل پکار دی چې په دې وجه باندې الله عز وجل رحمتونه په انسانانو بندېږي. الله خپل عذاب په قوم باندې رالی چې په هغې کې شرک وي او خلک د هغه مخه نه نیسي. د دې وجه نه په ولس کې چې د موحدین توحید عقیدې والا چې اوسېږي نو په کار دا دی د هغه خلکو مخه ونیسي چې هغه د شرک عقیده لري او یا شرکي مرکزونه کلاوي او یا شرکي مرکزونه چې د هغه خلکو دپاره د هغې زمینه سازي کوي. دویم دا چې په کلي او ولس کې چې د بدعات ډېر شوي دي دا ډېره لویه ګناه دې نه ځان ساتل پکار دی. علماو مسؤلیت دا دی چې په کلو کې چې د هغه خلکو ته وښیي چې سنت طریقې دا دی او بدعات دا دی او رواجونه دا دي. زمونږ عوام خلک چې دي هغه ډېر زیات خوشباوره خلک دي او هغوی چې اکثره دا کارونه کوي نو دین ورته ښکارېږي. حال دا چې هغه دین نه بېدیني او بدعات وي. لیکن ملایان چې دی هم هغه د دې شیانو اهتمام نه کوي چې ګورې په هغې خیرات او هغه صدقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر نه وي، رواجي خیراتونه یا په بدعاتو مشتمل خیراتونه وي چې ګورې د ټول نه مخکې زموږ ملا صاحب پکې ناست د هغې نه خوراک ساک کوي. نه علماو له دا پکار دی چې کله دعوت ورته وشي نو داسې دعوتونه او محفلونو ته دې نه ځي چې په هغې کې د الله د پیغمبر دښمني وي، د الله نافرماني پکې وي. د دې وجې نه په دې هوټلونو کې دعوتونه وي په هغې کې ټنګ ټکور یو دارنګې اسرافونه پکې وي، بېځایه مالونه پکې مصرفېږي او چې ګورې بس د ملا په نامه باندې د ملا په جامه کې بس یو کس به پکې ناست یو دوه درې به پکې ناست. د دې وجې نه صحابه کرام او زمونږ د دین مشران هغه ټول چې دی هغوی به هغه دعوتونه نه قبلول چې په هغې کې به ګناه وه. یو عالم په باره کې راځي هغه وایي یو مجلس کې ناست دعوت مجلس و دسترخوان خور شو ډوډۍ کېښودله شو تپوس وشو چې پلانکي اول نه دی راغلی نو یو کس وویلې چې یاره خو ډېر پلن دی او داسې په قلاره قلار راځي و دې روان شو د هغه ځای نه ویې ویلې زه په هغه ځای کې خوراک نه کوم ډوډۍ نه خورم د هغه چا دعوت نه قبلوم چې په هغې مجلس کې دا د مسلمان غیبت کېږي. دا نن ګورئ زموږ مجلسونه د غیبت نه ډک د بهتان نه ډک د سپکاوي نه ډک او په مجلسونو کې چې سپینګیري او دارنګې مشران هغوی داسې ګپ شپ لګوي چې د هغه نه تربیت نه اخیستلی کېږي. یو ځای کې عقیقه وه چې لاړو هلته یو دوه درې سپینګیري چې یو بل سره ګپ شپ لګو خو داسې فحش الفاظ استعمالو بالاخره بې ځایه خبرې نور هم کولې. نو ما ورته ویلې چې ای مشرانو مونږ خو په دې خاطر ستاسو څنګ له راغلو چې ستاسو نه مونږ څه تربیت واخلو. دا کشران خلک ناست دي دوی به ستاسو نه څه تربیت واخلي. په یو ملک کې به الله څنګه رحم او دارنګې خپل رحمتونه او خپل انعامات او احسانات وکړي یو ملک باندې. د هغه ملک مشران چې دي هغه د دې خبرې پروا نه لري چې زما هر یوه خبره الله لیکي د ملایکو په ذریعه باندې. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید یو تیار ملائک تا سره شته ته چې د خولې نه څه وباسي هغه لیکلی کېږي. مؤمن مسلمان چې دی هغه باید خپله خوله کنټرول کې وساتي. د دې وجې نه زموږ په دې ملک کې چې او زموږ په دې علاقو کې چې کوم مجلس کې کښېني نو یو د بل غیبت بهتان او کنزل او ردبت یا ګپ شپ لګول په داسې شکل باندې چې په هغې الله او رسول خفه کېږي او نافرمانۍ نه زموږ په دې مسلمانانو کې دا ټول موجود دي. نو کله چې ګناهونه زیات شي او به انسانان د هغې نه توبه نه وباسي نو ضرور به ضرور چې دی الله رب العالمین یو وخت په دې عذاب رالیږي. لیکن الله رب العالمین چې دی په یو ګناه باندې چې انسان یې وکړي او به یې پرېږدي نو الله رب العالمین په هره ګناه باندې انسان زر نه رانیسي. ځکه د الله صفت دی حلیم. حلیم
الله صبرناک ذات دې صبر کې د انسان لا دا انسان توبه وباسي او کنه وباسي الله وی مال به د انسان متوجي کیږي او کنه د دې وجنه یو انسان څومره ګناهونه وکي د شرک نه علاوه شرک نه کړي او به الله توبه وباسي الله غبخي او که شرک هم کړي او زر توبه الله له وباسي او د مرګ او ذلکدن نه مخکې چې الله را متوجي شي نو الله هغه شرک مرته معاف کوي لکه قران کریم کې راځي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي او کله الله په خپل رحم باندې او کله د انسان په نیک عمل باندې بغیر توبې نه لیکن شرک چې بغیر توبې نه الله نه معاف کوي بل عظیم ګناه چې دی په ملک کې هغه کې هغه دار شي د خويندو میراث خړل هغه د پلار په مال کې کوم میراث کې خويندو خلق نه ور کوي دا غټ ظلم دی او دا غټ ناروا عمل دی دغه انسان اعمال عبادت الله نه قبلې نو د میراث ورکول او میراث تقسیمول دا ضروری دي نو ګناهونه چې هغه ډیر زیات دي د انسانانو لیکن د بل خوانه چې دعوت او دین شروع دي توحید عقیده چې د خلکو له بیانېږي د الله رب العالمین عذاب ذکر ناراضي لیکن آخرت کې وبدا انسان الله رانی سي نو په دې آیات کې د الله رب العالمین د طرف نه دې خبره ته اشاره ده چې داخله خو ناروا کوي او اصل کې تخویف هم دي او الله عز وجل چې په تادې سره د خلکو له عذاب نه ور کوي بلکې لږ مهلت ورته ور کوي او به الله رانی سي الله رب العالمین دی وکي چې موږ او تاسو الله ته متوجي شو آخرت ته متوجي شو حرام نه ځان ساتو د دې وجه سهل پناه باندې یو کس عالم دی هغه وی چې حلال او خړ نو د الله بندگی وکي کله د خوخه یو کني الله توفیق ورکي مؤمن ته او کچا حرام خړو نو الله رب العالمین نافرمانی وکي که خوخه یو که خوخه ني د دې وجه نه حرام خوري نمزان ساتل پکار دي غیبت او بهتان نمزان ساتل پکار دي حدیث کې راځي نبی اسلام غیبت چې د زنا نم سخت ځکه زنا له خلق ګناه وي او غیبت ورته ګناه نه ښکاري د قشان د مسلمان د سپکاوي نزان ساتل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان هغه د مسلمان بی عزتی کوي او دارنګي داغه بے حرمتی کوي نو دا د څه دی لکه اویا ځل ګناه چې خپل مور سره سره زنا وکړي د نم سخت ده نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې دا سود صد پاسه اویا شعبې دي په دې کې ادنا دا چې سره د مور سره زنا وکړي او اعلی دا ده چې هغه خپل مسلمان ورور بی عزتی وکړي نو ملک او په قريه کې او په معاشره کې او په ټولنه کې دا سه ژوند پکار دی او دا سه رویه پکار ده چې په دې کې مسلمان لا عزت نیس پکاوي نه د چا غیبت او بهتان نیوي او د قشان په دې کې چې د صبر او دارنګ د حلم نه کار اغسل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واحسن الی من اساء الیک سوچ تاسو رب دې کې نو تاغه سره خکوا ادفع بالتي هي احسن الله وی جواب په دې شکل ورکوا چې هغه خاصه طریقه وي نو حسن الخلق خاصه اخلاق او خجون چې هغه د اسلام والا کار دی او مسلمانان باید په دغه شکل باندې دنیا کې ژوند وکړي فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا نو هر کله چې راشي نیټه د دوی پس یقینا الله تعالی دې په بندگانو خپل باندې لیدونکي فان الله كان بعباده بصيرا پس یقینا دې الله رب العالمین خپل بندگان لره بصیرا لیدونکي الله هر سړی ویني چې د انسان څه عمل کوي او په کوم طرف روان دي الله رب العالمین دې زموږ اعمال جوړ کړي او زمونږ توجه دی الله رب العالمین مستقیم اله طرف ته وایي دا زمونږ د نن ورځې درس د بیا د پارستاس درانه خدمت ته حاضرېږم په الله مسپارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام مینا دغه مو اقرار دی دغه مو لوزونه دی دغه مو اقرار دی دغه مو لوزونه دی ستا ساتن خپل ذل جلال رب العزت کوي ستا ساتن خپل ذل جلال رب العزت کوي موږ هم نظرانه کړي سرونه دي موږ هم نظرانه کړي سرونه دي دغه مو اقرار دی دغه مو لوزونه دي دغه مو اقرار دی دغه مو لوزونه دي سپین قرآن استا سره مؤمنه ده سپین قرآن استا سره مؤمنه ده دغه مو اقرار دی دغه مو دی دغه مو اقرار دی دغه مو لوزونه دی دغه مو لوزونه